السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړی ماشه خیه جوړیه کېنه په قصې کې کېنه کېنه څه تکلیف دی؟ ډاکټر صاحب زه خو ښه یم خیره خو غوم بیماره چاله راسره لوړ شي. غو یې بیماره ډاکټر صاحب دا د انسانونو ډاکټر یم ښه زه څه غوږونو ډاکټر نه یم. نو به دا کې څه کار د انسانانو غوږونه یو شی وي به ډاکټر صاحب راسره لوړ شه. غوږونو ډاکټر ته یې وښایه غوږونو ډاکټر ته دا د انسانونو هغه دی که په خپله نه وی ښه زه یې چک کوم. زه ټیک ټاک یم ډاکټر صاحب غوم یې بیماره راسره لوړ شه. هرته زه څه یم چې زه د انسانونو ډاکټر یم. مانا به دا کې چاره وښکلي چې انسانانو هغه راسره لوړ شه. درته یم چې انسانونو ډاکټر دو ورځې بعد السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړي ماشه خیر خیر. څه تکلیف دی د سړي؟ یاره حاجي صاحب دا به په خپله ورته وګڼي که ډېر غټ تکلیف یې شپې تېر کړی دی. وای ډاکټر صاحب ډېر یخ دی. څه تکلیف دی ورته؟ ډاکټر صاحب سینه مې داسې کېنه چې پوی لیکم ساه مې لوج مې وکړه ډېر ډاکټرانو له وګرځېدم ور وګرځېدم لوج دی مو هېچ هم په مسافره ونه کړو. بلکل به یې وکړه دا سینه مې خوږېږي. وټوخېږه عمرې مې خوږېږي و د اول یو منځ کې مې خوږ روڅي و ټیکال هم نشم خوړی ځکه کمزوری یم ټیکال هم نشم خوړی خدای به ټول خیر کړي. کله چې ولمبېږم تبه هم راباندې ځي نو ما لمبېږه که نه؟ ډاکټر صاحب دا غړي نه دي دا مې خوږه مرڅي بس ټول کابوډ یې ټوله زه ستنې واغم ښه و ډاکټر صاحب و بس لوج به مې وشي. بلکل به یې وشي. و ډاکټر دا چې زه پوی کې وګایو ویسا بوی ورکوه ښه صحیح و صحیح ده صحیح ده. پناټي کې مې ویلا واغم مړه په مټ کې پناټي کې ویلا واغم وای 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 و ډاکټر صاحب آرډر کاوه ټیک ټاک پیسې ښه ډاکټر صاحب بس دوايي به ښه دوايي مې درکړله ستنې مې هم دلاووالې دوې مې لاموت یې کړلې دا ډبای ویګایي و صابوي خوره بس ټول به ټیک ټاک پیسې ښه صحیح شو صحیح و صحیح شو ډاکټر صاحب و کله کله مراورېږم هم وای خدایه پوکه ته دې نه شه چې زه یې ټوله مراورېدو ستن وواغم. No, 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 no. دا څه شی دی؟ دا یې مراورېدو ستن دو. ما پیمون لري که بیا مراور شم؟ نه صحیح و دا وکړه. نه پیمون که مراور شم